Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. دریم نمبر پیر صاحب د محمد بن عبدالوهاب نجدي صاحب په حواله سره خبره وکړله نو پیر صاحب هغه یو مستقل موضوع ده تاسو باغې حواله سره وکړله ما خپل د اولي ورځې نه چې باغې موقف پیش کړی د خپل ما ویل چې زمونږ د علماء دیوبند د اکابرینو اقوال په دې کې مختلف راغلي دي بعضو اکابرو توثیق کړی دی بعضو باغې باندې جرح کړی ده ما باغې کې چې کم موقف خیره هغه ده چې زمونږ کم اکابرو ته څنګه دغه په باره کې معلومات رسیدلي او دغه په باره کې هغه رائے قائم کړی ده لہذا څوک چې مطلقاً هغه خلکو ته نجدیان وایي هغه بل چاته منسوب کوي څوک چې محمد بن عبدالوهاب نجدي توثیق کوي زه دې ته غلط وایم ځکه شیخ شاه سنجان شهید رحمه الله ته نجدي نشم ویلې شیخ سربراز خان صفدر صاحب ته نجدي نشم ویلې مولانا شیخ احمد گنگوی رحمه الله ته نجدي نشم ویلې فتاوا رحیمیه ولا ته نجدي نشم ویلې شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب ته نجدي نشم ویلې یعنی چشمار باندې راواخلي ډیر کبیر دي خو مولانا منصور احمد نعماني چې بریلت په خلاف ژوند تیر کړ ژوندۍ او زمونږ د اکابر معتمد مناظرو په دې موضوع فتوحات نعماني شهید شبیر صاحب سره وی د حکیم الامت مولانا سفاری تنویر مولانا خپل د مناظرو خلاف وو لیکن مولانا نعماني صاحب هغه سره چې مولانا تنویر صاحب مولا په باندې اعتماد کړو د خپل طرف نه نماینده مناظر لګلو هغه په دې باندې مستقل رساله لیکل د موږ څنګه نعماني صاحب نجدي ویم بهرحال پیر سے پاګه کی تاسو کوم موقف اختیار کړو وغیرہ تشدد او د سختۍ وو نو زه باغې کې تاسو سره متفق نه یم زما موقف هغې باره کې دا چې یو طرف ته تشدد قایل نه یم زمونږ د اکابرو څنګه راځي چې باغې کې دواړه طرف ته راغلي دي زه د دواړو احترام کوم